بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه زکات ورکوم. پلار مې راته وایي چې زه د خپلې حصې زکات په خپله ورکوم، خو زما پلار وایي په اصل کې زکات نه ورکوي، ما ته وایي ما ورکړي. که زه زور ورسره کوم د کوره راڅخه وځي، سبا به زه پرې مجرم یم. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کومې پیسې ستا دي د هغو زکات پر تا لازم دی، ته مجبوره یې چې ور یې کړې. او کومې پیسې چې ستا د پلار دي د هغه پیسو زکات په ستا پلار ورکوي. البته که چیرې ستا علم رالی چې پلار مې زکات خوره دی، زکات نه ورکوي، نو ستا دپاره تر خپله وسه و پلار ته دعوت کول پکار دي. زور به نه ورسره کوې، پلار پر تا حق لري. تر کومې اندازې پورې چې دعوت ته ورته کولی سې، په هغه اندازه به ته دی راضي کوې. د زکات د نه ورکړي چې کوم عذابونه دي هغه به ورته بیانوې چې زکات څوک نه ورکوي، دغه عذابونه الله جل شانه ورکوي. د علماو خبرې، د علماو بیانونه، د زکات خورو چې کوم سزاوې دي هغه ورباندې واوره. تا چې خپله وسه وکړه، نور به بې ادبي، زور، مقابله نه ورسره کوې. دی چې کومه ګناه کوي د هغه سزا الله عز وجل تا ته نه درکوي. ولا تزر وازرة وزر اخرى، هیڅ یو بار او پیټه وړونکی د ګناه د بل چا د ګناه پیټې نه وړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تعلیم القرآن اسلامی رادیو.